بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز لاس پنځم لیکچر ته ښه راغلاست درته وایم. خدای دې وکړي چې تېر درس هم ښه کتلی وي او ښه م زده کړی وي. نو تېر درس کې موږ په آیکن باندې خبرې وکړې. آیکن په څو ډوله دی او هغه چې و په دوه ډوله و، یوزر آیکن او سیسټم آیکن و. بل هم په ټاسک بار باندې خبرې وکړې چې پنځه برخې درلودې. نو اوس راځو موږ په هغه باندې خبرې کوو، د په ښي کلیک باندې خبرې کوو. چې کله موږ په صفحه باندې ښی کلیک وکړو، دلته موږ ته یو پاپ اپ لیست یا د کمانډونو لیست راخلاصي، چې دغه لیست ته موږ د پاپ اپ لیست یا د کمانډونو لیست ورته ویل کېږي. نو دغه پاپ اپ لیست چې دی دا په دوه ډوله دی، یا د کمانډونو لیست چې دی دا په دوه ډوله دی، چې یو ته موږ ګرافیک کمانډ وایو او بل ته موږ ټکسټ یا خطي کمانډ وایو. راځو موږ ګرافیک کمانډ ته. ګرافیک کمانډونه څه ته ویل کېږي؟ هغه دی چې په بغل کې ورسره آیکن ولري. مثلا ویو دی دا چې دی ګرافیک کمانډ دی، ځکه بغل کې دغه بل پاپ اپ لیست راخلاص شو یا د کمانډونو لیست راخلاص شو. بل سورت بای دی، بل نیو دا چې دی په بغل کې نور آیکن لري، په بغل کې ورسره نور کمانډ لیست راخلاص شو. او بل راځو ټکسټ لیست ته، ټکسټ کمانډ ته. ټکسټ کمانډ چې دی هغه دی چې په بغل کې ورسره نور آیکن نه وي موجود. مثلا ریفریش دی، پیسټ دی، بل انډو نیو دی، او بل ریډیو مووي، بل چې دی ډسپلی سیټینګ دی، بل پرسونلایز دی. نو اوس راځو موږ دا کمانډ څه ته ویل کېږي. کمانډ چې دی هغه دی چې یوه مشخصه وظیفه سرته ورسوي. څه رقم وظیفه؟ مثلا ریفریش چې دی یوه مشخصه وظیفه لري، موږ کمپیوټر ریفریش کوي. نو دا و کمانډ او د کمانډ ډولونه. راځو اوس موږ په یوزر آیکن او په سیسټم آیکن باندې خبرې کوو. نو راځو اول په دې باندې ښی کلیک کوو. ښی کلیک هم چې وکړه، دلته موږ ته یو پاپ اپ لیست راخلاص شو. غواړو موږ دا اوپن کو، په اوپن باندې به کلیک وکړي، موږ ته دا راخلاص شو. بیا راځو موږ په د باندې ښی کلیک کوو. ښی کلیک غواړو دا ډیلیټ کو، په ډیلیټ باندې به کلیک وکړي. غواړو د دې نوم موږ ور بدل کو. مثلا دا نوم د ما نه دی خوښ، زه غواړم چې دا په دیس پی سي باندې بدل کړم. دا شو موږ د نوم بدلول چې څنګه موږ سیسټم آیکن ته نوم ور بدل کړو. او که غواړې چې لنډه طریقه د تنظیمات د کمپیوټر هغه لنډه طریقه چې کومه طریقه ده، که ته غواړې چې کمپیوټر مشخصات دې معلوم کړې چې څومره رام یې ده، کومه کمپنۍ ده او کورای څو ده. نو راځو دلته موږ ښی کلیک کوو، پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز باندې کلیک کوو، دلته موږ ته د کمپیوټر هغه تنظیمات موږ ته راخلاصېږي، هغه معلومات. د موږ د کمپیوټر نیم چې دی دغه نیم دی، دا پروسیسر، دا انټل دا کمپنۍ ده، دا د موږ کمپیوټر کورای پایپ دی، او رام یې څومره دی، 8 جی بي رام دی. او بل موږ ته وینډوز ښایي، د وینډوز په هکله معلومات ورکوي چې موږ کمپیوټر ته څومره کوم وینډوز انسټال کړی، 7 وینډوز دی، 8 وینډوز دی، 10 دی، 11 دی. نو دغه دی موږ دلته دې کمپیوټر ته 10 وینډوز انسټال کړی دی. بل ورژن یې څومره دی، ورژن یې دغه دی، دا یې ورژن دی، دا یې نور معلومات دي. دا موږ ته پراپرټیز دا وظیفه رسوي چې موږ ته د کمپیوټر په هکله معلومات راکړي. بل رسو یوزر آیکن. په یوزر آیکن باندې ښی کلیک کوو، موږ ته دغه یو لیست راخلاصي. دا به ښه آیکن نه وي، دغه بل آیکن باندې به ښی کلیک وکړو. دغه ښی کلیک کوو، دا غواړو موږ هغه کو څه شی بولې کاپي کو. دا غواړو دا اول دا موږ اوپن کو، یو پین راخلاصول موږ غواړو دا راخلاص کو چې موږ په دغه فولډر کې کوم شیان دي. نو یوه طریقه دا شوه چې ښی کلیک به وکړې، په اوپن باندې به کلیک وکړې. بله طریقه دا شوه چې موږ ډبل کلیک به پرې وکړو. ډبل کلیک دې چې پرې وکړو، موږ ته هغه فایل هغه یوزر آیکن موږ ته راخلاص شو. او بل موږ راځو دا واستي وو، یوه فلش ته دا معلومات واستي وو، یوه تلیفون ته یې واستي وو، یوه میموري کارت ته یې واستي وو. نو
موږ به ښی کلیک په دغه فایل باندې ښی کلیک وکړو، دلته به راشو سینټو چې دلته کلیک وکړو موږ غواړو دا بلتوت د لارې واستیو. دلته کوم فلاش موږ د کمپیوټر سره وصل کړی وي، کوم موبایل هم ورسره وصل کړی وي، نو دلته په دغه لیست کې موږ ته دلته هغه موبایل هغه فلاش موږ ته ښایي. نو که چیرې غواړئ چې دا معلومات واستوي موبایل ته یا فلاش ته، دلته د فلاش نیم درته ښایي، په هغه باندې به کلیک وکړې، هغه راستنځي د موږ فلاش ته دا معلومات. غواړو موږ دا معلومات کاټ کو انتقال کو، مثلا د ډیسکټاپ د صفحې نه بیخي کاټ کو موږ انتقال کو، راځو موږ په کاټ باندې کلیک. غواړو موږ دا واستوو، دلته دغه فولډر ته موږ واستوو، دلته یې کنټرول وي کو، دلته بیرته پیسټ کو. دا غواړو چې موږ دوام وار بیرته دلته پیسټ کو. موږ ته راغله دغه دی هغه کوم فولډر چې موږ هلته کاپي کړی وه، بیرته دلته موږ د ډیسکټاپ د صفحې نه انتقال کا. یو مهمه خبر دلته دا ده چې که موږ غواړو چې یو فولډر دغه فولډر چې دی دا موږ هغه کو د دو ځای نه انتقال کو، نو د دې شارټکټ د انتقال شارټکټ چې دی کنټرول ایکس دی. او که غواړو چې ان د دلته وي ان موږ ته په دې سپیسي کې وي، نو د دو شارټکټ شاله بیا د کاپي شارټکټ چې ان دلته کاپي وي ان په دې سپیسي کې دغه شارټکټ چې دی کنټرول سی دی، کنټرول سی کنټرول ایکس د انتقال شارټکټ کنټرول ایکس او د کاپي شارټکټ کنټرول سی شو، او د پیسټ شارټکټ چې دی هغه کنټرول وی دی. بس موږ غواړو دغه فولډر د دغه ځای نه کنټرول دا مثلا دا فایل موږ هغه کیو کنټرول سی کیو دا کاپي کیو چند دلته وي ان دلته، نو کنټرول سی به کې دو ځای نه به ولاړ چې د سپیسي ته په دې سپیسي کې به کنټرول وی کې موږ ته د هغه شارټکټ چې و د پیسټ کولو هغه کنټرول وی و. نو دا و د نن ورځې درس. تر بیا ښې چارې ښه وخت، مننه.